السلام علیکم په پېښور کلیک کې درته هرکلی یم. نن زه تاسو ته د یو چرسي سړي عجیبه غونډه کې کیسه کوم. د دې کیسې کوم لیکوال دی نو هغه وایي په یو بازار کې ماته یو چرسي راغی او ماته ویل چې د چرسو لپاره یو څو روپۍ راکړه. ما ورته ویل چې راشه خوراک درکوم خو د چرسو لپاره روپۍ نه درکوم. چرسي راته وویل چې رزق ورکوونکی ته نه یې، که د چرسو لپاره روپۍ راکوې نو راکړه، کني نو لاړم دننه. ما یو څو روپۍ ورکړې او چرسي روان شو. زه هم ورپسې روان شوم. یو ځای کې واده و او یو سړي غټ پتنوس کې وریجې روانې کړې وې چې پتنوس ترې وغورځېدو چې ترې پرېوتې. چرسي ورته کېناستو چې خوراک یې شروع کړو نو زه یې ولیدم. ما ته یې یوه خبره وکړه. هغه خبره دا وه چې زما ټول عمر به یاد وي. راته یې وویل چې دا وخت مې الله تعالی سره تعلق خراب دی، کني نو ماته یې په لوښو کې رزق راکوي. خو زما رب دومره مهربان دی چې له چا نه خفه هم وي بیا هم رزق ورکوي او هغه اوږې نشي لیدلی. نو د خبرو مقصد هم دا و چې الله تعالی زمونږه د رزق ذمهواري اخیستې ده. الله به سبا کړم چې ستا روزي پیدا کړم. مونږ له پکار دي چې ټول عمر د رزق په تلاش کې نه تېروو او لږ وخت د الله تعالی عبادت دپاره هم ورکوو. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او د ثواب په خاطر یې خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره له تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.